الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اصلاح لار د خپرونې ډیرو معززو او محترمو اوریدونکو په دې هیله یو چې جوړ روغ او د ژوند په ټولو چارو کې به بریالي یاست. خوښ یو چې د اصلاح لار د خپرونې له لارې ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د اصلاح لار خپرونه به د یوې لنډې وقفې څخه وروسته راپیل سي. محترمو اوریدونکو بیا هم شراغلاست درته وایو د حرام مال څخه پرهیز. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی جل جلاله څخه د شرم او حیا دویمه جامعه علامه دا بیان کړې ده چې انسان دی د خپلې خیټې او په هغه کې د جمع کړل سوي شیانو ساتنه وکړي. د دې لارښوونې اولنۍ منشا د حرامو پیسو د ګټلو څخه پرهیز او احتیاط کول دي او ورسره د دغه اندامونو د غلطو کارو څخه د ساتنې طرف ته هم اشاره ده کوم چې د خیټې متعلق دي، مثلا شرمګاه، لاس، پښې او زړه د ګناهونو څخه ساتل. دا ټولې خبرې د لحاظ وړ دي او د دې په رعایت کولو سره د الله جل جلاله د شرم او حیا حق ادا کیدای سي. په قرآن کریم کې ډیر ځایونه د حلال مال د غوره کولو ټینګار او د حرام مال څخه د پرهیز کولو سخت وعیدونه راغلي دي او په قرآن کریم او احادیثو مبارکو کې ښکاره لارښوونې سوي دي چې انسان دی په حرامو طریقو مال نه جمع کوي. قرآن کریم کې د سورة البقره په 188 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي او مخوري مالونه یو د بل په خپل مابینځ کې په ناروا طریقو سره او مه ورکوئ دا مالونه و حاکمانو ته یعنی په رشوت سره د پاره د دې چې وخوري یوه زورور د مالو د خلقو په ګناه او تاسو نه پوهیږئ. په یو بل ځای کې د یتیمانو د مال څخه په ناحقه خوړلو باندې په قرآن پاک کې داسې منع راغلی کوم چې د سورة النساء 10 نمبر آیات دی. کوم خلق چې د یتیمانو مال په ناحقه خوري دغه خلق خپلو خیټو ته اور اچوي او ژر دی چې اور ته به داخل سي. په یو بل آیات مبارک کې راځي چې د سورة النساء 90 نمبر آیات دی اے ایمان لرونکو یو د بل مال په خپلو کې په ناحقه مه خورئ مګر دا چې تجارت وي په خپل مابینځ کې په خوښۍ سره. همدا حکم د هر حرام مال هم دی. کوم مال هم چې د شریعت د رعایت څخه ما سوا حاصل کړل سي هغه به موجب د عذاب وي او د هغه استعمالونکی به د الله جل جلاله د رحمت څخه لرې کیږي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی الله جل جلاله پاک دی او د پاک مال څخه ما سوا نور هیڅ ډول مال په خپل دربار کې نه قبلوي او الله جل جلاله د پاکو شیانو په استعمالولو مؤمنانو ته هم هغه حکم کړی دی کوم چې یې پیغمبرانو ته ورکړی و، لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دی ای رسولانو پاک شیان خورئ او نیک کارونه کوئ بېشکه زه ستاسې د کارونو څخه خبر یم. او ویلی دی چې ای ایمان لرونکو چې کوم پاک شیان موږ تاسو ته درکړي دي د هغو څخه خوراک کوئ. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د هغه سړي یادونه وکړه کوم چې مثلا د اوږد سفر په دوران کې په دلو ککړ او د وریښتانو د خپره کېدو په حالات کې خپل دواړه لاسونه د اسمان طرف ته پورته کړي او دعا غواړي چې ای زما ربه خو د هغه خوراک څښاک او جامه حرامه وي او هغه
له حرامه تربیه سوی وي نو آیا د هغه دعا قبلیدلی سي؟ د دې حدیث څخه معلومه سو چې که د انسان ظاهري حالت د رحم وړ وي لیکن په حرام کې د ککړېدو په وجه هغه سړی د الله جل جلاله د رحم کرم او نظر څخه محرومه سي او د هغه دعا د قبلیدو وړ نه وي. رواه مسلم الترغیب والترهیب مشکات المصابح. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد نقلوي چا چې یوه جامه په 10 دراهمو رانیول او په هغه کې 1 درهم د حرام وي نو تر کومه پورې چې هغه جامه د هغه پر بدن وي الله رب العزت به د هغه هیڅ لمونځ نه قبلوي. رواه احمد الترغیب والترهیب. په یو حدیث کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته وفرمیل په هغه ذات مې دی قسم وي د چا په قبضه کې چې زما روح دی انسان په خپله خیټه کې یوه لقمه د حرامو اچوي د کوم په وجه چې د هغه د 40 ورځو پورې هیڅ یو عمل د الله تعالی په نیز نه قبلیږي. د چا غوښه چې د حرامو څخه جوړه سوې وي نو د هغه دپاره خو جهنم مناسب دی. رواه الطبراني فی الصغیر الترغیب والترهیب. سیدنا ابو بکر الصدیق رضی الله عنه فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی جنت ته داسې بدن نسی داخلیدی د کوم چې پالنه په حرام مال سره سوی وي. رواه ابو یعلا والبزار الخ الترغیب والترهیب. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ساسو څخه چې هر څوک خپله خوله د خاورو څخه ډکه کړي دا غوره ده د دې څخه چې په خپله خوله کې حرام مال داخل کړي. شعب الایمان. یو ځلې د نبی صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې جنت ته په داخلونکو اعمالو کې کوم عمل ډیر غوره دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې تقوا او ښه اخلاق. او بیا یې پوښتنه وکړل جهنم ته رسونکي عملونه کوم دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل 2 مابینځ خالی اندامونه خوله په کوم سره چې حرام شی خیټې ته رسیږي او شرمګاه. شعب الایمان. یعنی ډیر خلک د حرامو په ګټلو او د ناجایز شهوتو په ذریعه د جهنم مستحق جوړیږي. د دې روایتو څخه معلومیږي چې د حرام مال استعمال په شریعت کې ډیر ناخوښه دی او په آخرت کې د سخت عذاب سبب دی. د پاک مال ګټې. د دې خلاف پرهیزګاري تقوا او د مشتبه مال څخه په پرهیز کولو سره په آخرت کې د کامیابی او د مادي او روحاني کامیابی ذرائع دي. لکه په مبارکو حدیثو کې د حلال مال په اهتمام په دنیا او آخرت کې د لوړو نتیجو د ورکړې وعدې ذکر سوي دي. مثلا اول په یو روایت کې دی چې یو ځلې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې ای د الله جل جلاله رسوله ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای سعد خپل خوراک پاک کړه نو ته به مستجاب الدعوات سې. الترغیب. دوهم په یو حدیث کې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا زیری ورکړی دی کوم سړی چې پاک مال خوري او پر سنت باندې عمل کوي او خلق د هغه د شر څخه خوندي وي نو هغه به جنت ته داخل سي. شعب الایمان. الترغیب عن ابي سعید الخدری رضی الله عنه. دریم عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فرمائی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی که په تاسې کې 4 خبرې موجودې وي نو تا ته د مال او دولت او داسې نورو د ضیع کېدو هیڅ افسوس نه دی پکار. اول د امانت ساتنه، دوهم رښتیا ویل، دریم اخلاق حسنه، څلورم د حرام مال څخه پرهیز. الترغیب یعنی دا 4 خویونه چې چاته په برخه سي هغه ته دونه لوی دولت په لاس ورغلی چې د هغه په مقابله کې د ټول کائنات دولت او شتمني بیکاره ده. څلورم ابو قتاده او ابو الدهنا رضی الله عنهما فرمایي چې موږ د یو صحرایي سړي سره مخامخ سو. هغه دا خبرې وکړې چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوی او 2 نصیحتونه یې راته وکړل. د هغه نصیحتونو څخه یو نصیحت زما په خاص ډول تر اوسه په یاد دی. هغه صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی و ته چې کوم شی د الله جل جلاله د بیرې په سبب پرېږدې نو الله جل جلاله به تا ته د هغه څخه غوره شی درکړي. شعب الایمان یعنی نن په ظاهر کې په تقوا باندې عمل کول دنیوي نقصان ګڼل کیږي، لیکن که زموږ یقین پوخ وي نو د الله جل جلاله څخه امید درلودل پکار دی چې هغه به موږ ته د تقوا په بدل کې زموږ مقصد داسې پوره کړي د کوم ځای څخه چې د هغه د ترسره کېدو زموږ هیڅ ګمان هم نه وي. تجارانو ته زیری په دنیا کې د مال حاصلولو د ټولو څخه لویه ذریعه تجارت دی. نبی صلی الله علیه وسلم د مال د حاصلولو دغه ذریعه د ټولو څخه زیات د صفایي او پاکی کولو ترغیب ورکړی دی. د الله جل جلاله په نیز د داسې تجارانو لویه مرتبه ده کوم چې د حلال روزي په ګټلو کې د امانتدارۍ او رښتیا ویلو خیال ساتي. لکه په حدیث کې چې ارشاد مبارک دی د رښتینی امانتدار سوداګر حشر به په قیامت کې د انبیا علیهم السلام، صدیقینو او نیکو خلقو سره وي. ترمذی عن ابي سعید الخدری رضی الله عنه معلومه سوه چې د سوداګر تر ټولو څخه لوی عزت د هغه په رښتیني او امانتدار کېدو کې دی. دا رښتیا او امانت به هغه په دنیا کې هم نیک او صالح کړي او په آخرت کې به هم کامیابي ورکړي. سوداګرو ته پکار ده چې هغوی دي د خپلو ګټو د پاکو ګرځولو دپاره د هر ډول درواغو او فریب او چم څخه ځان وساتي، ځکه په دې کې خلاصون دی. سری سقطي فرمایي نجات په 3 خبرو کې دی. لومړی پاکه غذا، دویمه پوره پرهیزګاري، دریمه سملار. شعب الایمان جندب رحمه الله وصیت فرمایلی دی چې د ټولو څخه مخکې د انسان خېټه خرابیږي. په دې وجه کوم سړی چې قدرت لري هغه دی د پاکې غذا څخه ما سوا نور شیان نه خوري. شعب الایمان مشهور بزرگ سهل بن عبدالله النستری فرمای کوم سړی چې په خپل رزق باندې نظر وساتي یعنی د حرامو څخه پرهیز وکړي نو هغه به د زهد فی الدین په صفت شایسته کړل سي. شعب الایمان د دې خلاف په کاروبار کې د حرامو ګډوالی او پرشتیا او دیانت کې کوتاهي په کاروبار کې د بې برکتۍ لوی سبب دی. په کاروبار کې د شرعي حدودو نه رعایت کولو په سبب لوی لوی عبادات ضایع کیږي او د انسان ټولې هڅې او کوششونه بې فایدې ګرځي. یوسف فرمایي کله چې کوم ځوان په عبادت مشغوله سي نو شیطان خپلو کشرانو ته وایي وګورئ چې د دې ځوان غذا څه شی ده، او که د هغه غذا حرامه وي نو وایي چې دا په خپل حال پرېږدئ. دا به کوشش کوي او ځان به ستړی کوي خو هیڅ فایده به حاصله نه کړي. شعب الایمان د حرامو څخه د ساتنې جذبه څنګه پیدا کیدای سي؟ د مال او دولت مینه داسې شی دی کوم چې انسان په هر صورت کې د مال په حاصلولو باندې آماده کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د مال وجه تر مرګ پورې نه ختمیږي او د شتمنو چې څونه مال زیاتیږي
په هغه اندازه یې د مال سره مینه زیاتیږي او د دغه هیلې په پوره کولو کې بیا هغه د حلال او حرام فرق نه کوي بلکې د 1 روپۍ د 2 کولو په فکر کې وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پر خلکو به داسې زمانه راسي چې انسان به د دې پروا نه کوي کوم مال چې هغه اخلي هغه حلال دی که حرام. رواه البخاري. نن بېشکه هغه زمانه راغلې ده او په هر طرف کې د دې څخه بې پروایي کیږي او کوم سړی چې څونه مالدار دی هغه په همهغه اندازه په دغه کوتاهي کې اخته دی. موږ ته د دغه کوتاهیو احساس پکار دی او د هغه د لرې کولو کوشش کول پکار دی او دا کوشش تر هغو بریالی کېدلی نسی تر څو چې موږ په آخرت کې د هغه د جواب فکر ونه کړو. په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی د قیامت په ورځ به د انسان قدم د خپل ځای څخه ونه شوري تر څو چې د هغه څخه د 5 خبرو سوال نه وي سوی. اول عمر دی په کوم ځای کې تیر کړ. دوهم ځواني دی په کوم ځای کې تیر کړل. دریم مال دی د کوم ځای څخه ګټلی دی. څلورم مال دی په کوم ځای کې مصرف کړی دی. پنځم په علم دی څونه عمل کړی دی. شتمن به منع نه کړل سي. په دنیا کې مال او دولت د عزت ذریعه ګڼل کیږي او عموما د مال په حاصلولو او د هغه په مصرفولو کې خلق د شریعت د حدودو رعایت نه کوي لیکن د الله جل جلاله په دربار کې د حاضرۍ په وخت کې همدغه مال به په جنت کې د تاخیر ذریعه جوړیږي او په دنیا کې په فقر او مسکنت کې د ژوند تیرونکو د شتمنو څخه ډیر مخکې په جنت ځای جوړوي. د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی زه د جنت پر دروازه ودرېدم نو ومې لیدل چې په هغه کې داخلېدونکي اکثره مسکینان وو او د مال او شتمنۍ والا خلق به د حساب دپاره وروسته کړل سي. مسلم شریف عن اسامة بن زید رضی الله عنه. اوس که حساب کتاب صفاوي نو ژر به نجات پیدا کړي او په جمع کولو او مصرفولو کې د الله جل جلاله د رضا خیال نه ساتل کیږي او بیا په تاخیر کې تاخیر کیږي. په دې وجه په هر سړي باندې دا لازمه ده چې هغه د دنیا په ژوند کې خپل حساب کتاب صاف کړي او تیار اوسي ګټلې هم د شریعت مطابق وي او مصرف هم د الله جل جلاله د حکم موافق وي. د اصلاح لار د خپرونې درنو اوریدونکو زموږ د اصلاح لار خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر یو بلې اصلاح لار خپرونې اجازه راکړئ. د خدای په امان.